ښایسته ښایسته منظرې دي، زه خپله ورته حیران شم. کلیوالې ساحې دي، بیخي مو کلي ته بیایم. ګوره د مالټو باغ دی، څونه ښایسته یې جوړ کړی دی، یو لاس. نو داسې یو انتیکه کوڅې دي چې تاسې به خپله ورته حیران شئ. له دې خوا که یو موټر ورغلی، بیا له هغې خوا به یا به اوس ځي داسې یو کنجک به پیدا کوي چې یو ودرېږي بل تېر شي. دلته ورته وګورئ. نو دا ننګرهار کامه ده. څومره ښایسته منظره ده. لا خوا بل موټر راغی، زه مجبوره یم چې دی بغل ته پورته سمه چې دی ووځي. دا ډېر خوندور د منظرې لپاره ښایسته ځای جوړ کړی دی. موږ چې هر کله دلته راسو نو بیا دلته پاتېږو، او دغه یې نوی جوړ کړی. دا ډېر خوندور ځای دی، ډېر آزاد، لاندې ښه زیرخانه هم لري، ښایسته ښایسته ګلان هم سوي دي. دا هغه دیره مې خوښه ده، دلته چې کښېنې یا د شپې یا د ورځې ورکم ښایسته یخه هوا وي، بیخي زړه دې نه کېږي چې له دې ځایه ولاړ شي. نو داسې ورته وګورې، دا ځای مې بیا بیخي خوښ دی. پر دې کټانو باندې زه اکثره وخت یو رقم ښایسته باد را روان وي چې دلته ناست یې پر دې کټ باندې، بیخي خوند وکړي. دې خوا ته دا د اوبو لښتی دی، نو لاندې غنم هم کرلي دي، او نور نو داسې د مالټو ونې دي. بل وزم یو دانه مانه راوشکوئ، داسې خوندور د زردالو کوک دی. سلامونه، ستړي مه شئ، وخت مو په خیر. نو دا د جلال آباد د کامې ولسوالي ده. نن روان یو د خیره سره یو ښایسته کلي ته. نو تاسو تر پایه راسره پاته شئ چې دا کلیوالې ساحې نن در باندې ووینم. کوم ساحو ګرځم، تاسو بس هغو ساحو خوند اخلئ. ښایسته ښایسته منظرې دي، زه خپله ورته حیران شم. کلیوالې ساحې دي، بازارونه خو ډېرو خلکو لیدلي دي، خو دغسې کلیوالې ساحې مو نه دي لیدلې. موږ یې وارې په سخته ګرمي کې راغلي وو، په هغه وارې موږ باندې توبه وکړه شمال. بیا به زه په ټول ژوند کامې ته نه راځم. جلال آباد خو په عموم کې ډېر ګرم دی، خو دا کامه بیا تر دا هغه زړه دی د ګرمي، یو رقم ګرموله چې د شپې غوماشي او بیخي بد وضعیت شو. بس مو نور هم داسې کلیوالې ساحې ته پسې بیایم، تاسې صبر وکړئ. دا خو را بازار دی، عمومي سړک دی، اوس مو لاندې تاکومه، بیخي مو کلي ته بیایم. دا یو کار بیا سوی دی، ټوله سړکان تقریبا هغه د ضرورت چې هغه ډېر کلي و ډېرې منطقې ورته راخلاص شي، هغه سړکان جوړ دي. ګوره د مالټو باغ دی، څونه ښایسته یې جوړ کړی دی، یو لاس. زموږ ولسوالي بیا داسې نه دي، اوس زموږ ولسوالي ته چې ورشئ یو دا رقم
اول خو سړک نسته پکښې کې، بیا که پکښې کې ډېر تر کمه ځایه پورې تعمیرات خو داسې دلته ډېر ښایسته ښایسته تعمیرات کورونه خلکو جوړ کړي دي، نو دا دې سړک برکت دی. نو زموږ اول سړکان ډېر خراب دي زموږ د ولسوالۍ، چې هغه جوړ شي بیا نو خلک آبادي کولی شي. ځکه هلته بیا تلل راتلل اسانه کېږي. اوس په دې رسته لاس کې تاکېږم نو داسې یو انتیکه کوڅې دي چې تاسې به خپله ورتاریان شئ. یو په پروان کې ډېر انتیکې کوڅې وې، یو دلته ورته ګورئ چې څنګه کوڅې دي او څنګه سایې دي. داسې ورته وګورئ څنګه ځای دی. تاریکات د پکښې کې بیخي د لمر یو ځای معلومیږي. له دې خوا که یو موټر ورغلی بیا له هغې خوا به یا به اوس ځي داسې یو کنجک به پیدا کوي چې یو ودرېږي بل تېر شي. دلته ورته وګورئ زه خو داسې انتیکه ځایونه در باندې وینم په افغانستان کې. دلته چې زه راسم که څه مدارغنداو کوڅې داسې نه دي، خو بیا هم یو څه هغه ته سوي دي، هغه دونه دغه نه لري شینګیا. دا اکثریت توتان دي. دلته لا دوکانونه شته، وینې دا د کلي دوکان دی. نو دا ننګرهار کامه ده. داسې ځای کې چې اوس یو موټر راشي بل مجبوره ده ودرېږي. دلته د لمر څومره ښایسته منظره جوړه کړې ده. بیا یو څه داسې اواري پیدا شي یو ځای، څومره ښایسته منظره ده. دې خوا ته اوبو جوړاری دی، اوبه بیخي زیاتې دي په کامه کې. لا خوا بل موټر راغی، زه مجبور یم چې دی بغل ته پورته سمه چې دی ووځي. تېر به شي ماما. زه بیا دی بغل ته یا درېږم داسې وختلم. ستا ځای؟ دا ځای دی، دا دی. یو به درېږي بیا به بل ته لاره ور پرېږدي. ګرمي اوس لا ده ونه مخ مې داسې سو چې دی غوړ پاړ سو. نن تقریبا بالا چې کوم مقصد ته راغلي یو هغه ته بالا را رسېدلي یو.
ځای ومه که بل ځای یا بل ځای سخته پرې ولاس باسکل هم چلوي دا د ننه ځای هم در باندې وینم دا ډېر ښایسته دی چې د میلې لپاره شوقیانه ځای جوړ کړی دی نو بس میلمانه چې ورته راشي مشکل نه وي ځکه کور نشته پکښې کې نو دا ډېر خوندور د منظرې لپاره ښایسته ځای جوړ کړی دی موږ چې هر کله دلته راسو نو بیا دلته پاتېږو که په بل ځای کې مې بیا ماښام دلته ځان را رسوو ځکه دا ډېر ازاد ښایسته ځای دی دې خواته باغ دی ډېره ښه دیره ده یو د ناستې و د کوټې په رقم یې په دغه تعمیر کې جوړ کړی دی د هغه دی او دغه یې نوی جوړ کړی دا ډېر خوندور ځای دی ډېر ازاد لاندې ښه زیرخانه هم لري او چې په دا لوړ بام ناست یا په دې اطاق کې دا خوا ډېر ښایسته ویو لري نو دې خواته ښه ښایسته بل تعمیر هم لري وینې ښایسته ګلان هم سوي دي او زما تر ټولو چې په دې ځای کې خوښ دی دا هغه دیره مې خوښه ده دلته چې کښېنې یا د شپې یا د ورځې ورکم ښایسته یخه هوا وي بیخي زړه دې نه کېږي چې له دې ځایه ولاړ شي دې خواته دا ټوله د مالټو درختې دي او اوس یې ام هم کرلي دي نو چې بیا لمر ولویږي بیا دغه چمنۍ ډېر ښه خوند کوي ماښام موږ دلته کښېنو نو موږ چې هر کله راسو که یوه شپه دلې وي که یوه هفته دلې وي نو دا ډېر مهمان نوازه خلک دي ډېر تکلیف کوي نو بس خدای دې هر وخت باد او سرلوړي لري نو ډېر ښایسته ځای دی کور وشی هم نشته پکښې کې بس ښه په ازادانه باندې موږ هر وخت چې راځو بس نو څه مشکل نه وي کور یې ودان ډېر تکلیف کوي ډېر مهمان نوازه دي نو داسې ورته وګورې دا ځای مې بیا بیخي خوښ دی پر دې کټانو باندې زه اکثره وخت مازدیګر چې څه وختي راسو بیا دلته کښېنو نو چې لمر ولویږي بیا چمنې ته ځو نو چې لمر یې بیا پر دې کټانو کښېنو په دې زون کې خو نو دا د کټانو رواج زیات دی دې خواته دا ټوله مالټه ده دغه یې اوس دغه کرلی دی ام دغه درخته وینې زه در وښیم دغه د ام درخته د سرې پاڼې چې دي بیخي عشقي ځای دی له دې خواڅه یو رقم ښایسته ګوره دا مخه یې بیا داسې ور خلاصه کړې ده یو رقم ښایسته باد را روان چې دلته ناست یې پر دې کټ باندې بیخي خوند وکړي دې خواته دا د اوبو لښتی دی نو لاندې غنم هم کرلي دي او نور نو داسې د مالټو ونې دي دې کې اوس هم فکر کومه دغه بیا زردالو دي کوک پکښې کې دي تو زه یو دانه مانه درته راوش کومه چې دا لاس ورسېږي هغه یې ټوله شکولي دي اوس ور ونه غورځېږم دغه دی بل اوس هم یو دانه مانه راوش کوئ داسې خوندور د زردالو کوک دي ښه خوند کوي یو دانه به وخورم
خوندور دی چې مالګه وسره بیا هم ډېر ښه خوند کوي خو دا بیا سړی مریضوي چې ډېر وخوري نسبت هغه اولې ورځ ته چې موږ راغلي وو تقریبا 2 که 3 شپې مو کېږي نو ګرمي زیاته سوې ده نو بالا به ځو نو موږ هم هر ځای دونه شپې نه شو کولی په دې خاطر دلته یو څه ډېر وخت پاته شو چې دا ځای ډېر خوندور دی او بیا په دې شپو کې عوام ډېره خوندوره وه د کامې نو ځو به له خیره سره کابل ته بیا به خبرې کوو نو تر بیا ښه وخت د الله په امان